بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسو موضوع ده د مدیریت پیژندنه. ډېره وخت چې د مدیریت تعریفونو ته راشو نو راځو یو لنډه مقدمه د مضمون د داخلېدلو لپاره وایو. په ټوله کې هر انسان په خپل ځان غوښتنې او اړتیاوې لري، خو هر انسان په ځانګړې توګه نشي کولی چې دغه غوښتنې او اړتیاوې پوره کړي. نو همدې لپاره انسانان سره یو ځای کېږي چې هر یو د خپلې اړتیاوې د یو بل په وجود کې سره ولټوي، لکه کورنۍ، حکومت، پوځ، کمپنۍ، سازمانونه او داسې نور. خو دغه د خلکو یو ځایوالی په رسمي او کله په غیر رسمي بڼه وي، چې په یو رسمي سازمان کې ډېر خلک کار کوي او هر یو یې خپله دنده ترسره کوي تر څو د سازمان اړتیاوې پوره کړي او سازمان دغه کار په بدل کې دوی ته تنخواه او نور وسایل ورکړي. د مدیریت لپاره به یو واحد تعریف پیدا کول ستونزمن کار وي، او په دې برخه کې مدیریت د علم څېړونکي هم سره د نظر یووالی نه لري او مدیریت ته یې بېلابېل تعریفونه ورکړي دي چې یو څو مشهورو تعریفونو څخه ورته موږ یادونه کوو. اول تعریف داسې کېږي چې مدیریت هغه هنر دی چې ته څه کوې په هغه باندې پوه شې چې په ارزانه او غوره لاره یې دی ترسره کړې ده. په دې تعریف کې لکه څنګه تاسو ته معلومیږي دلته وایي چې په ارزانه او غوره لاره نه د کارونو ترسره کولو ته وایي مدیریت ویل کېږي. همدارنګه بل تعریف داسې ورکول کېږي چې مدیریت په لغت کې اداره کولو ته وایي او په اصطلاح کې د انساني او مادي ځواک په واسطه په کم وخت او کم مصرف سره د سازمان موخو لاسته راوړلو ته ویل کېږي. دلته لکه څنګه په دې تعریف کې هم تاسو ګورئ، دلته هم دا خبره کړې ده چې د سازمان موخو ترلاسه کول په کم وخت سره چې کم وخت پکې کم مصرف شي او همدارنګه مصرف لګښت پکې کم راشي، دې ته وایي مدیریت ویل کېږي. همدارنګه د مدیریت بل تعریف داسې کېږي چې مدیریت په سازمان کې د نورو کارکوونکو د فعالیتونو همغږي کول او د هغه څخه څارنه کول تر څو دغه فعالیتونه په مؤثره او اغېزمنه توګه ترسره شي. یعنې دلته د مدیریت په دې تعریف کې د مدیر د دندو یادونه کړې ده او دوی ویلي چې د کارکوونکو د فعالیتونو همغږي کول دي، د هغه څخه څارنه یا کنټرولول دي او دغه فعالیتونه په مؤثره او اغېزمنه توګه ترسره کول دي. دا د مدیریت بل تعریف. همدارنګه زموږ تاسو یو اسلامي عالم دی علامه زاهیان رحمت الله علیه په نام باندې، هغه بیا داسې وایي چې مدیریت له پلان، تنظیم او رقابت څخه عبارت دی چې مدیر په خپل لاس لاندې ماتح کسان په پوره کفایت سره دې ته اړ کوي تر څو اداري اهداف په لږ لګښت او ډېر عاید سره ترلاسه شي. همدارنګه مدیریت د اداري منابعو پلانول، تنظیمول، رهبري کول او ګمارل او همدارنګه کنټرولول دي په دې موخه چې د سازمان ټاکل شوي اهداف ترلاسه شي. لکه مخکې چې ترې یادونه وکړه، د مدیریت لپاره داسې تعریف پیدا کول به شونې نه وي چې ټولو څېړونکو پرې یووالی کړی وي، خو بیا هم په دغه تعریفونو کې سره ځینې ګډ ټکي شتون لري. هغه دا چې مدیریت یعنې د سازمان اهداف په ښه بڼه ترلاسه کول یا د اداري منابعو رااخیستل او په هغه د مدیریتي دندو پروسه ترسره کول تر څو اداري موخې ترلاسه شي، دې ته مدیریت ویل کېږي. همدارنګه مناسبه او پر ځای خبره به وي که ووایو چې د مدیر لخوا د نورو کارکوونکو له کړنو څخه څارنه او په سازمان کې همغږي رامنځته کول تر څو په سازمان کې د کارکوونکو کړنې د سازمان لپاره مؤثرې، اغېزناکې او مسلمه یعنې ګټورې واقع شي، مدیریت بلل کېږي. اوس به دا پوښتنه پیدا کېږي چې مؤثریت او مسلمیت یا اغېزمنتوب او ګټورتوب څه ته ویل کېږي. نو په دې بل سایډ کې به په اغېزمنتوب او ګټورتوب باندې بحث کوو. لومړی راځو په ګټورتوب یا مثمریت باندې بحث کوو چې په انګلیسي کې ورته افیشنسي ویل کېږي. په یو سازمان کې ګټورتوب په دې معنا چې د کمو سرچینو یعنې منابعو د استعمال څخه زیاته ګټه ترلاسه کول دي، یعنې چې سرچینې او منابع کم مصرف شي او ګټه ډېر ترلاسه شي، دې ته په سازمان کې ګټورتوب ویل کېږي. په دې معنا چې په یو سازمان کې کارونه په داسې بڼه ترسره شي چې د سازمان ټاکل شوي هدف په کم وخت او لږ مصرف سره ترلاسه شي، نو دغه حالت ته ګټورتوب وایي.
چې د کوم وخت څخه یې مطلب هغه وخت دی کوم چې د ادارې خپل اهداف لاسته راوړلو لپاره ټاکلي وي له هغه څخه کم وي او لږ مصرف څخه یې مطلب هغه لګښت دی کوم چې د ادارې د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ټاکلی د هغه څخه لږ وي د مثال په توګه د HON چې یو نړیوال د فرنیچر جوړولو یو کمپنۍ ده او په جورجیا کې موقعیت لري دا کمپنۍ په زیات اندازه فرنیچر د لرګي او اوسپنې څخه جوړوي د دې کمپنۍ ګټورتوب په دې کې دی چې د لرګي او اوسپنې د استعمال او غوڅولو په وخت کې دقیق اندازه په پام کې نیسي او کوشش کوي چې ضایعات راکم کړي یعنې ټاکلې اندازه اوسپنه او لرګي غوڅوي بل دا چې خپل کارونه په کم وخت کې ترسره کوي همدارنګه خپل تولیدات په مناسبه بیې سره بازار ته وړاندې کوي او د اجناسو کیفیت په ښه ډول سره وړاندې کوي نو ځکه د اجناسو واپسي هم کمه ده پورته مثال کې لیدل کېږي چې د یادې کمپنۍ د خامو موادو یعنې اوسپنې او لرګي لګښت لږ او د اجناسو په جوړولو کې وخت ته هم پوره پاملرنه کوي او په لږ وخت کې ډېر تولید کوي یعنې د یادې کمپنۍ ګټورتوب د خامو موادو په لګښت او د وخت په سپما کې دی له همدې امله نو نه یوازې د خپل سازمان ټاکل شوي اهداف ترلاسه کوي بلکې تر هغه وړاندې په کال کې کابو 7 میلیونه ډالر اضافي ګټه عواید ترلاسه کوي او په 2015 زېږدیز کال کې یې د اونۍ د ښې کمپنۍ جایزه هم وګټله نو په دې کې ویلی شو که چیرې یو اداره خپل هدف په لږو منابعو او کم وخت کې ترلاسه کړي همدې ته مثمریت یا ګټورتوب ویل کېږي بله موضوع زموږ تاسو مؤثریت یا اغېزمنتوب چې په انګلیسي کې ورته افیکټیونیس ویل کېږي د سازمان د اهدافو ترلاسه کولو په موخه په سمې طریقې سره د کارونو ترسره کولو ته مؤثریت یا اغېزمنتوب وایي یا په بله بڼه ویلی شو چې مؤثریت یعنې په ښه ډول د کارونو ترسره کول یعنې کارونه که په ښه شکل ترسره شي په ښه ډول ترسره شي همدغه ته مؤثریت یا اغېزمنتوب وایي لکه څنګه چې په تیر مثال کې د HON کمپنۍ مونږ یاده کړه نو دلته هم هماغه مثال ورکوی شو لکه په هغه مثال کې د HON کمپنۍ موخې عبارت دي له د اخیستونکو او مشتریانو سره په اسانۍ لیدنه د اموالو په پیکینګ یا بسته‌بندي په ښه بڼه بازار ته د لوړ کیفیت او ښه کیفیت فرنیچر وړاندې کول خپل کارکوونکو ته اسانتیاوې برابرول او د هغوی ژوند مسئول ساتل اوس که چیرې د HON کمپنۍ پورته ذکر شوي اهداف د کارکوونکو لخوا په ښې طریقې او سمې طریقې سره ترلاسه کړي دغه کار ته مؤثریت ویل کېږي اوس یوه پوښتنه پیدا کېږي چې مدیر به څرنګه مؤثریت او مثمریت باندې پوه شي د دې پوښتنې په ځواب کې داسې ویلی شو چې مدیران تل په یو سازمان کې د سازمان اهداف او په هغه باندې شوي لګښت ته ګوري او په دې سره خپل ګټه او تاوان ته پام کوي کله چې سازمان اهداف په سمه توګه ترلاسه کړي وي او دغه اهداف یې په کم وخت کې ترلاسه کړي وي نو دې حالت کې مؤثریت او ګټورتوب دواړه ترلاسه شوي خو که دغه اهداف یې ترلاسه کړی وي او لګښت پرې زیات راغلی وي نو دې حالت کې مؤثریت شته او مثمریت نشته که هم د سازمان اهداف نه وي ترلاسه شوي او هم پرې لګښت زیات راغلی وي نو یو هم نشته او که اهداف نه وي ترلاسه شوي او لګښت پرې کم راغلی وي نو مؤثریت نشته خو ګټورتوب شته چې د روښانتیا لپاره په دې بل سایډ کې تاسو وګورئ هلته بیا په هغه سلایډ کې په واضح ډول باندې دواړو ترمنځ توپیر توضیح شوی دی د دې سلایډ توضیح په تیر سلایډ کې هم وشو او هماغه تیر سلایډ بیا د دې په سلایډ توضیح تاسو لیدلی شئ او دغه سلایډ اگر که وګورئ تاسو نو واضح او ښکاره ده